د افغان ډیاسپورا نتورک د اټک سره دمګړۍ د خپرونې لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. دا ځل یې موږ د لوی وطن د یو ډیر نومیالي شخصیت سره چې د د د افغانستان په مسایلو، د سیمې په مسایلو او د نړۍ په مسایلو باندې ډیر پوخ عبور لري او یو خبیر شخصیت دی. او تاسو یې تل په میډیا کې، په خواله رسنیو کې او په نورو نړیوالو رسنیو کې د دې د غږ او د دې د تحلیلونو او شننو سره آشنا استئ. نن زموږ د دې پروګرام ملمه دی ښاغلی ډاکټر سید علم محسود. د تارکلوي او ډاکټر صاحب ښه راغلاست، او که لازمه بولي که د ځان په هکله باندې لږ څه نور هم تاسو زموږ لیدونکو ته ووایئ، لا به ښه شي. د ستاسو ډیره مننه جی د ستاسو تاسو ته او ستاسو لیدونکو ته سلامونه. بس یو د افغان د تقسیم ځپلی شوی یو افغان یم چې د لر او بر کله نه تقسیم شوی دی. دغه خصوصي موضوع ده زما چې نن سبا په دې کې کار کوم او نور د ماشومانو سرجن یم او وخت مې نور د کامو ملت ته ورکړی. ډیر ښه ډاکټر صاحب، تاسو سره خو الحمدلله په ډیرو مسایلو باندې ډیر ښه معلومات دي، تحقیقي معلومات دي. تاسو د شخصیت د ژوند ټولې تجربې د سره دي، او د تاسو غوندې سړي سره د خبرو لپاره لږ سړي ته مشکله می چې د کوم ځای نه خبره شروع کی. خو راځي د دې نه به شروع کو چې په دغه وروستي وسلو کلونو کې د مذهب په نامه او د دین په نامه باندې د مسلمانانو سره څه شوي، او خاصتا د پښتنو یا د افغانانو سره څه شوي دي. په دې کې به بیا سره نور مخکې لاړ شو. مهرباني صاحب. د ستاسو یو جهان مننه جی. دا ډیر نازک موضوع دی. عام خلک په دې نه ورځي او په دې ورتلل ځکه پکار دي چې تر څو پورې موږ د مذهب په نامه د افغان او د نورو مسلمانانو استحصال ونه پیژنو، نو موږ به بیا د رښتیا ته نه رسو. نو دا کیسه به داسې شروع کو چې په د شلمې پیړۍ په شروع کې، یعنی 1914 1914 نه تر 1929 پورې درې غټې واقعې په یو ځای شوي دي. یو دا چې سلطنت عثمانیه د مخه نه تللی دی، بل دا چې میر امان الله خان صاحب انقلاب راوستلی دی او بیا ناکامۍ ته مخ کړی دی. بل دا چې په دې کې د فلسطین او د اسرائیل یو داسې عجبه کیسه را جوړه شوې ده چې څومره ورته وګورو نه حیران شو. او ورسره څلورمه چې کومه ده اولنې عالمي جنگ. نو دا ټول یو بل پسې دي. په دې کې که شروع کوو نو اولنې عالمي جنگ راځي، په هغه کې سلطنت عثمانیه خاتمه راځي. د سلطنت عثمانیه خاتمې دپاره لکه څنګه چې تاسو په موضوع کې وویل، د ټولو نه اهم کردار مذهب ادا کړی دی. یعنی د مسلمانو سلطنت مسلمان ختمي. څنګه ختمي؟ یو د په وخت کې ګریټ بریټن په ټوله نړۍ کې حکومت و د افغانستان نه علاوه، موجوده افغانستان نه علاوه. بیا یعنی د دې نه پسې دا نور جوړېدو. دوی یو سړی و لارنس، جوزف لارنس. دا ځان وقف کو چې زه به د خپل وطن یعنی ګریټ بریټن خدمت کوم، او دا بیا ځي عربو ته، او په عربو کې بیا دا د هغه وخت مذهبي خلکو سره تماس نیسي چې موږ به سلطنت عثمانیه څنګه ختمو. اوس دغه کې د موجوده
سعودیه چې کومه ده، د دې هغه وخت مشر سعود چې په وکړه سعودیه جوړه نه ده، د هغې سره مذهبي سکالر عبدالوهاب او دا نمونه په فلسطین او په سینای کې مختلف پاسونونه بیا شوي دي. پاسونونه یا هغه بغاوتونه سلطنت عثمانیه خلاف شوي دي، او دا داسې شوي دي چې سلطنت عثمانیه په وخت کې ریلونه جوړ کړي وو په دې شګو کې، او دغه بغاوتونه کې ریلونه او هغې پټړې ورانې کړي دي او سلطنت عثمانیه ختم کړی دی. خو په دې دوران کې یو بل کار هم داسې شوی دی چې ملایانو فلسطینیانو ته دا ویلي دي چې تاسو یعنی امام مهدي را روان دی، فی الازمه کې په یهودي باندې خرڅ کړي، او بیا یو امام مهدي صاحب عاصم راځي، نو دا به واپس تاسو ته میلاو شي. په دې طریقه باندې اسرائیل یعنی یهودیان راغلي دي. نو دغه اولنې دی چې کم مختصر په ورشو د سلطنت عثمانیه خاتمه او د اسرائیل داسې جوړېدل، په دې کې 40,000 یهودیان بیا موجوده اسرائیل ته راغلي دي، اوس مکه بیا اخیستي او دلته ملا کړ دي. باچا خان خپل کتاب زما ژوند جدوجہد کې لیکي چې د کله حج ته تللی و، نو د فلسطینیانو ته ورغلی، هغه ورته چې تاسو د ځمکې ولې خرڅوئ؟ وایي موږ ته ملا ویلي دي چې امام مهدي به راځي. ورته هغه تاسو سره هم ملا دا کار کړی چې کوم زموږ سره کړی دی. نو په دې دوران کې دا بیا میر امان الله خان هغه هوښیار انسان و چې هغه غالبا په دې تیرو 225 کالو کې د لرو بر افغان واحد هغه مشر و چې هغه د منطقې په سیاست، نړیوال سیاست پوه او په دغه وخت کې د استقلال وغوښتو. د استقلال جنگ پیل شو. د استقلال جنگ چې کله پیل شو هغه ګټلو، چې وی ګټلو نو بیا د پسې ملایانو پیران را پاسېدل. دا ملایانو پیران چې څومره پاسېدل دا چا را پاسول، دا داسې نه و چې په خپل را پاسېدل. هغه لارنس چې کم په عرب کې و هلته کار شروع شو. 1922 کې چې کله سلطنت عثمانیه ختمیږي نو ویل کېږي چې بیا افغانستان ته راځي. نو د پیر کرم شاه چې کم دی په باره کې ګمان کېږي چې دا همغه لارنس و. د دې نه علاوه ډیوډ جونز و چې د پیر په بغدادي په نوم باندې و. بیا مولانا عبدالله او زما خیال دی چې کم ګډ ملا په تور باندې په را پاسېدلی و. د منګل بیا زازي بیا شینوارو کې د ملایانو وچتول. دا ټول چاکړي وو او د مذهب په نامه دا وویل شول چې یو طرف ته د میر امان الله خان اساسي قانون دی او بل طرف ته قرآن دی، تاسو کوم طرف ته ځئ؟ یعنی د امیر امان الله خان اساسي قانون یې کافر کو او هغه په مقابله کې قرآن پاک کو، نو اولس یې په دې طریقه باندې دوکه کول. د میر امان الله خان په حواله سره دا ویل ډیر ضروری دی چې د په 1919 کې افغانستان کې خزینه ته زنانه ته د ووټ حق ورکو. اوریدونکو دپاره دا اهمه ده چې دغه د ووټ حق تر هغې پورې امریکا کې هم نه میلاو شوی. په فرانس کې په 1950 کې میلاو شو، په امریکا کې د دې نه تقریبا 1.5 کال پس میلاو شوی و د ښځو ووټ. نو دا په سویټزرلینډ کې خو بیا 1902 کې ورکړل شو. چې کم میر امان الله خان ترکیه ته تللی و په وخت کې کمال اتاتورک بیا د دغه سلطنت عثمانیه په غوسه کې بیا انقلاب هم راوستلی و، خو بیا د خپل وطن جوماتونه تالې لګولې وې چې دې ملایانو زه غرق کړم، تباه کړو، سلطنت عثمانیه غرق کو. نو هغه چې کم انقلاب راوستو په ترکیه کې، هغه بیا 1923 یا 23 کې زنانو ته ووټ حق ورکړو. لکه افغانستان دومره مخکې و چې د نړۍ دا ټول چې څومره ملګري یو د ګریټ بریټن نه علاوه نو دا نورو نه د مخکې و. نو دا ملایان چې راپاسېدل، دا پیران چې راپاسېدل، دغه د قرآن او دغه خبره چې شروع کړه اساسي قانون. نو دلته
یو وخت کې چې کله امیر امان الله خان یعنی جنگ وګټلو د خوشاله وو د غربي نړۍ په دوره باندې لاړو د مانچسټر ته چې رسېدلی وو نو مانچسټر کې چې کوم اوس هم د دوی کونسل دی پاکه هغه تصویر شته د بیگم سوریا او د ده نو کمیس پرتوګ اچولي دي ظاهره خبره د تصویرونه واپس په افغانستان کې خواره کړی شول او دغه پیرانو ملایانو به راوسچت کړي وو چې دلته بهایي کړې ده اوس سوال دا دی چې آیا په وخت کې زما مولا په فوټوشاپ باندې پوهېدو هلته تصویر وو فوټوګرافي وه خو دا چا ورکړې وه که نو دغه ولو نو سلطنت عثمان یې لاړو فلسطین نیم لاړو اسرائیل راغی میر امان الله خان لاړو بیا مجبور شو سلطنت یې پرېښودو هغه اوږده کیسه ده بیا درېیمه غټه واقعه چې کیږي هغه د جمال عبدالناصر سره کیږي د مصر د مشر سره د مصر مشر نهر سویز نشنلایز کو قومي تحویل کې واغستو د دې د وجه نه اسرائیل او فرانس او د برتانیې ډېر لوی مالی تاوان کېدو دوی یکدم په یو ځای شول دوی وی چې په دغه حمله کول غواړي دوی امریکې ته وی وخت امریکې ورته وی چې نه لږ صبر وکړي امریکې په دغه وخت کې یو پالیسی جوړه کړه چې ته هیزن اور اینڈ ډیولز پالیسی وای ډاکټرین وای پالیسی نه ډاکټرین هیزن اور اینڈ ډیولز ډاکټرین دا ډیولز بنیادی دوه رونه یو ایلن ډیولز او یو جوزف ډیولز یو د امریکې د سی آی ای مشر بل د دوی د خارجه سیکټریو او هیزن اور چې کوم د امریکې صدر دوی دا وی چې موږ جمال عبدالناصر سره جنگ نه کوو موږ به د پسې ملایان را پاسو نو ملایان د پاسولو دپاره دوی سعودیا سره خبره وکړه سعودي عرب سره سعودي عرب دا 1956 کې د نهر سویز په قومي تحویل کې واغستو 1950 کې دغه ډاکټرین راغی او د دې لپاره د سعودي عرب دا خاوره استعمال شو او د دې ځای نه کانفرنس وشو او دته د اخوان المسلمین بنیاد د سعودیا نه کېښودل شو اخوان المسلمین چې کم را پاسېدل دا ام په دې بنیاد باندې را پاسېدل او دا دومره بیا کېده چې هغه خو جمال ناصر یې پېووالو جمال ناصر نه پس دا چې کم امریکې کړي امریکې په ډېر کم ځایونو کې دا منلې ده چې دا ما کړي دي په افیشیل وروسته خو ډیکلاسیفاید کې ومني خو په ریټن کې په کمو کې منلې ده خو دلته په 1962 کې دا منلې ده چې دوی انټرنیشنل ورلد لیگ جوړ کړی دی د تکفیري سوچ د مسلمانانو تنظیم یې جوړ کړی دی او دا په مکه کې جوړ کړی دی اوس دلته لږ بریک کېږو واپس راځو د بلشویک انقلاب ته اوس همدغه وخت کې بلشویک انقلاب راغلی دی د ورلډ وار 1 نه علاوه چې کوم خبرې کولې میر امان الله خان او سلطنت عثمانیه او ورلډ وار 1 او د اسرائیل دا جوړېدل په دې وخت کې بلشویک انقلاب راغلی دی نو برتانیا په وخت کې ټول نه غټه مشره وه هغه په دې کې سوچ وکړو چې زما مقابله خو ګریډ گیم خو زما د زار روس سره دا چې راغله دا خو د هغې نه خطرناک خلک راغله نو چې خطرناک خلک راغله دې سره څه وکړم نو په دې باندې ډېر سوچونه وکړي په 1921 کې یعنې د امریکې سره به مشوره وکړه د جونیئر پارټنر نو د کشر د پارټنر نو هغه سره وکړو نو په وخت کې دوی پالیسي جوړه کړله چې موږ به د سوویت یونین د هغه وخت د سوشلیست روس په پوله باندې مسلمان ملکونه دي نو موږ به اسلام د یو وسیلې په توګه او مسلمان د جنگ د خشاک په توګه د سوشلیزم سره جنګو 1921 کې او چې سلطنت عثمانیه ختمیږي نو د مسلمان ملکونو شمیره زیاتیږي سره پوه شو چې شمیره زیاتیږي نو دلته دویمه پرېکړه چې دا کیږي چې موږ به د مسلمانانو درجه بندي وکړله هغه بیا اوږده خبره ده پکې یو جماعت داسې جوړو په انډیا کې په سب کانټیننټ کې چې هغه خلک زیات نه زیات جماعتونو ته راولي هیڅ شرط یې نه ږدي
دویم به موږ داسې ملایان پیدا کړو چې هغه دا فتوا ورکړي چې سوشلیست کافر دی او موږ اهل کتاب یو، موږ دوی ته ورنږدې یو. بیا د درېیمه دا وکړله چې داسې دانشوران دې په مسلمانانو کې پیدا کړو چې هغه تکفیري سوچ مخکې بوزي. نو هغې دپاره سید قطب او مولانا مودودي خوښ کړل. نو دا اوس چې دا کیږي واپس راځو 1962 ته تر هغې پورې دومره منظم کیږي چې بین الاقوامي تنظیم د دوی جوړیږي. یعنی تر اوسه پورې د 62 پورې یو اسلام دی، یو مذهب دی، یو مولا دی چې دا استعمالیږي او دا د خپل وطن د خپل اتل خلاف استعمالیږي. خو چې 62 کې دا وشو نو بیا بل توپ وو چې په افغانستان کې انقلاب راځي د سوشلیست. چې سوشلیست انقلاب راځي نو دلته د خلاف بیا جهاد لفظ اسلام استعمالیږي چې موږ به دغه روس څنګه وهو. په هغه کې د پاکستان خپل سټریټیجیک ډک پالیسی و، د امریکای خپل پالیسی و، اپریشن سایکلون دا د یو ځای شو او فیصله وشوه چې د اسلام په نوم جنگ کوو. اوس د اسلام په نوم چې جنگ کوي نو دوی ته پته لګي چې دا ټول علماء کرام وایي چې دا د یو ریاست کولی شي، دا پرایویټ نشي کېدی. پیغمبران هم چې کله تللی دي که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تللی و نو مدینه کې جوړ کړی دی، نو بیا جنگ کړی دی. داسې نور پیغمبران نو دوی بیا ووایي چې دا څنګه وکړو. نو دا فتوا جامع الازهر نه اخیستې ده. نو جامع الازهر بیا استعمال شوی دی د دې لپاره او د دې لپاره او آی سی استعمال شوی دی. اوس دلته یو طرف ته خو په افغانستان کې سوشلیست انقلاب وایي، نوم د سوشلیست انقلاب دی، خو بنیادی افغان اتلان وایي، بنیادی افغانستان وایي. بل طرف ته بل بای پروډکټ جوړیږي. بای پروډکټ دا جوړیږي چې دوی ته په دا فتوا چې ورکوي دوی د او آی سی نه ورکوي د جهاد او آی سی نه استعفا د فتوی نه پس دوی ته مسله جوړیږي یاسر عرفات د فلسطین وره. هغه یو مترقي سړی دی، هغه یو پوه سړی دی، په وخت کې د هغه حیثیت په ټوله نړۍ کې د یو هیډ اف سټیټ دی، هغه په ملل متحد کې نمایندګي لري. دا اوسم چې څومره فلسطینیان په حق کې اوازونه اوچتېږي دا د هغه سړي یو ډېر لوی ډیپلوماسي وه. نو په پېښور کې د پېښور په یونیسټاون کې حماس جوړیږي. نو حماس اولنۍ جګړه د اسرائیل سره نه کوي، اولنۍ د پیلو سره کوي. دلته یاسر عرفات والی کیږي. اوس دا خو د افغانستان شوا دا لا ختمه نه ده. په دې دوران کې په ایران کې مسله جوړیږي. په ایران کې دا مسله جوړیږي چې رضا شاه پهلوي چې کوم بادشاه و د دې خلاف خلک راوچتېږي. خلک څوک راوچتوي؟ د دې ټول موبلایزیشن ټول تنظیم دا سوشلیست دوه پارټي دي، توده او خلک، لکه څنګه چې په افغانستان کې وي خلک او پرچم. دلته په 1980 کې سوشلیست انقلاب راغلی دی په افغانستان کې. په یو کال پس په ایران کې مسله جوړیږي. نو په دې وخت کې دا چې څومره یعنی اول امریکا کوشش کوي چې زه بادشاه بچ کما، بچ نشي. نو بیا ټول ټي ویګانو کې مونږ وینو چې خلک راپاسي، تهران او زاهدان او ولسونه دي او د شاه خلاف لګیا دي، امریکا مرداباد وایي، مرګ بر امریکا وایي. او په دې کې لیډر نه ښکاري، لیډر نه ښکاري ځکه چې موږ ټول ویسټرن میډیا ګورو. نو ویسټرن میډیا باندې لیډر نه ښایي. دا نه ښایي چې د خلاف شاته توده پارټي ده، د دې شاته خلک ده، د دې شاته سوشلیست ده. یو انقلاب په سوشلیزم په افغانستان کې راغلی دی، هغه ته د بندوبستونه کوي. نو بل انقلاب په امریکا په ایران کې څنګه برداشت کړي؟ نو د خمیني راتلل، د خمیني هیرو جوړول، خمینی بیا تهران کې استقبال حالانکه عمل کې نو، دا ټول کریډټ یې ورپشا کو خمینی ته. د دې مطلب دا نه و چې خمینی دغه سړی و. تر دې حده پورې به اورېدونکي په دې پوه شوي وي چې خمینی ته دوی دا خوښه کړله چې موږ چې
سوشلیست ایران ورکو نو خمیني ته ول ورکو مولا ته ول ورکو نو خمیني ته چې کله اقتدار ورشو نو هغه اولنې گزار په توده او خلق پارټیو هغه انقلابیان چې د ټول انقلاب را جوړ کړو هغه و نو دا نمونه هغه والی شو د دې ټولو مطلب دا دی چې مذهب او مولا د امپریالیست لپاره هغه وسله ده چې دوی څوک په وਹੀ وی که چرته د مذهب او د مولا په لاس دوی یعنی دا مذهب او مولا د په لاس کې نم وي دغه لاره مغه ده د مذهب په نامه باندې راتلونکي انقلابونو که په اروپا کې وو مذهب دور چې کوم میډیول پیریډ کو که دا په مسلمانانو کې وو دا ته د تورو تیارو د خپسو دور ویل کیږي د تورو تیارو د خپسو دور دوی په مسلمانانو کې بادشاه خوخي یا ډیکټیټر خوخي خو چې کله مکمل خرابول غواړي نو مولا پیراولي نو موجوده دور هم داسې دی تاسو وګورئ چې د افغانستان چې کم د امپراتورو قبرستان د امپراتورو قبرستان نن د مذهب په نامه څنګه شو کم ځای ته راورسېدو یو د پاکستان کشمیر دی چې ورته آزاد کشمیر وایي پاکستاني کشمیر دغه نوم شته چې ملک دی بهر یې څوک مني نه د افغانستان اوس ملک شته بهر یې څوک مني نه د کشمیر هم سفارتونه نشته سفارتخانه نشته د افغانستان هم دې ځای ته راورسېدو د کشمیر بیرغ هم څوک نه مني د افغانستان بیرغ په خپله مذهبي خلک ته چې څوک یې راوستلي دي دا نه مني نو هغه د امپراتورۍ قبرستان افغانستان چې کم دی د مذهب د افیم په لاره کم ځای ته راورسولو نو دا مختصر د سلو کالو کیسه ده په سلو کالو کیسه دومره لنډ وخت کې به ډېر زیاتې مې وکړو جبر مې وکړو خو زر زر د تېر شوم مننه او ډیره مننه ډاکټر صاحب واقعا چې دا د کتابونو خبرې دي چې تاسو په دې لنډ وخت کې موږ ته وکړي که مشخصا لږه نور په دې باندې تاسو رڼا واچوي چې د امیر امان الله خان غازی سره لکه څنګه تاسو ډیر اجمالی یاد کړه که په دې لږ ډیر فوکس وکړي چې هغه ته د مذهب په نوم باندې څنګه گزار ورکړ شو که لږی تفصیلی ووایي هغوی دا ویل چې امان الله خو چې امیر امان الله خان خو چې کله یو خو دا ده چې امیر امان الله خان پلار حبیب الله خان هم امیر افغانستان دغه نیکه عبدالرحمن خان هم امیر افغانستان خو دا څه عجب انسان یعنی ما چې څومره هم دا تاریخ لږ ډېر ویلی دی دا څه ډېر زیات باشعوره انسان و څه ډېر لوی وسیع الذهن انسان و د سوریه بیبي د ځان سره بوتلله او ګرځوله به یې خو ویې چې دا ښځې چې کومې دي اولنی ګناه دا و چې دا ښځې چې کومې دي دا زموږ برابرې دي دوی ته په قانون کې په ووټ کې برابرتیا پکار دویمه دا ده چې ووټ پکار دا غلطه ده چې حالانکه دی خو په خپله امیر و د ده پلار هم امیر د ده نیکه هم امیر د بیا هم جمهوریت غوښته ون مین ون ووټ خبره یې کوله دا هم غلط دریم جسټس انصاف چې هر چا ته پکار دی چې هغه عدالت ته تللی شي چې هغه سره جبر وشي چې هغه ته انصاف میلاویدی شي څلورم چې کوم غټ جرم یو چې افغانستان به خپلې فیصلې په خپله کوي د ده نه مخکې چې کله نه سقوط پېښور شوی دی افغانستان په دوه برخو کې تقسیم شوی دی د هغې نه واخله یعنی 1813 نه واخله د 1918 پورې د دې سل کالو کې د دې افغانستان حیثیت آزاد ملک نه دی دته پروټیکټوریټ اف برټش انډیا ویل کیږي دا وایي چې نه یعنی آزاده خارجه پالیسي نه درلودله نو میر امان الله خان وایي چې نه دا به موږ په خپله پیسې به په خپله فیصلې به په خپله کوو موږ به د انګرېز نه ولې تپوس کوو موږ به تعلقات ساتو د نړۍ سره به تعلقات ساتو د دې دپاره هغه دوره ته لاړو په دا اولنۍ دوره وه په ترکیې کې چې کله انقلاب اتاتورک راوستلی و نو هغه ته اولنی بهر ملک مشر چې تللی دا میر امان الله خان دی نو د ټولو جرمونو غټ جرم دغه و چې د استقلال غوښتو د خپل آزاده ریاست غوښتو
د خپل افغان وطن د نورو قومونو ملکونو سیال وطن غوښتو. نو دا هغه جرم و چې بیا دا نور ورپسې بهانه شو. نو هلته خو پیران هم اوس په هغه پیرانو کې چې کوم لوبې کولې، نو داسې کولې چې پیر به دا ووي چې ما خوب ولید. یعنی پیر خو به اول چڼهګان جوړ شوي وو، جوماتونه به وو، شاګردان به وو، مقتدیان به وو، چې اثر به زیات شو. هغه به ما خوب ولیدو چې په فلاني ځای کې کلدارې پراته دي. نو افغانان به بوتله چې خوب یې لیدلی دی. نو هغه به چې وکنستو نو کلدارې به میلاو شوي. او دا خو زبرګ دی. نو چې داسې کېدل نو په دې کې یو ورځ دا وایي چې ما خوب ولیدو چې د ستاسو امیر افغانستان کافر دی، دا د کافرانو ایجنټ دی، او ماته په خوب کې سړی ویلې هم نشي چې ماته چا وویل، یعنی الله پاک راته وویل، پیغمبر راته وویل. یعنی سړی اوس ځان راته په ګناهګار ښکاري چې ماته وویل چې فلاني ځای ته لاړ شي، هلته نه مې اصله ایښې ده، که هغه اصله وي راوچته کړي او د ده خلاف بغاوت وکړي. خلک هلته لاړل او هلته ډېره زیاته اصله وه. نو په دې طریقو باندې هم وشو. بیا ملایانو به دا موږ مخکې ذکر وکړو چې دا د اساسي قانون کفر دی، دا قرآن پاک دی، ته دا منې که دا منې. نو د استقلال غوښتو، ازادي غوښتله، نور د هیڅ جرم نه و. که د ده خبره منلې شوې وي، اټک صاحب زمونږ افغانستان به د ټولو اروپا نه مخکې و، د برطانیې نه علاوه. یعنی یو ګریټ برټن داسې و چې دا په یورپ کې جمهوریت چې راغلی دی، نو دا د ورلډ وار 2 نه پس راغلی دی، دویم جنگ نه پس راغلی دی. په افغانستان کې به کله راغلی. نو دغه د جرمونه وو، دا د دوی طریقې وي. ملایانو بیا مختلف اتحادونه وو، مثلا کندهار کې ناکام شو، نو شینوارو کې راوچت کړو، په شینوارو کې ناکام شو، نو هلته راوچت شو. چې دا ټول ناکام شو، نو باچا سکا راوست. باچا سکا چې کوم وو، دا د ده نوم حبیب الله و. باچا سکا عجیبه کردار و، دا د شمال نه و. تاسو ته به پته وي، اورېدونکو ته به پته نه وي باچا سکا مطلب څه شو. سکا مشکیزه، هغه خلک چې پخوا خو به کولرې خو نه وي، اوبه به په مشکیزه کې یو غټه یو سرمنه وه، د هغې کې بدن نه به یې اوبه وړې وې. اوس هم ځینې ځایو کې وي، نو خلکو ته به یې اوبه ورکولې. نو دا مشکیزه ورته وي. مشکیزه به چې چا ګرځوله، دا ته به سکا وي. نو دې باچا سکا و. بیا د امیر امان الله خان خپل هغه د وطن سره مینه، او دا چې کوم د وطن د جنګونو نه بچ کولو، د هغې د ده ورور عنایت الله بیا جنګ ورسره کولو، ده ورته نه زه خو نور جنګ نه کوم. زه خو ما مطلب خو دا نه و چې زه افغانستان یو بل سره وجنګوم، بس ټیک ته چې خلک مې نه مني زه لاړم. مننه. ډاکټر صاحب، د اوس به چون مسله را امان الله خان ته بیت افغانستان باندې منګ لیګو، دغه افراطیت، دغه مذهبیت د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې دا دی، دا لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې مو ویلې چې الته د مودودی را پیدا شو چې افراطیت دغه کی، او دا زمنګ افراطیان لاړ، اکثره د مودودی شاګردان شو چې لا تر اوسه پورې په دې فکر باندې پای. نو د دې دغه سره د دې چې موږ پایلې ګورو، نتیجه ګورو، خو لا نور به څه پیښیږي دلته، دا افراطیت به دلته نور څه پیښی. نو اول خو دغه لک په دې کې لک فرق وپېژنو، لکه څنګه چې موږ په اولنی بحث کې وویل چې کله تکفیري سوچ مکمل منظم کړی شوی دی، نو دا 1956 او بیا 2015 کې دوی ته باقاعده تنظیم جوړ کړی دی. دغه افراطیت د امیر امان الله خان خلاف افراطیت نه بدل دی. دا بدل دی. د امیر امان الله خان خلاف دغه تکفیري سوچ نه و، بس پیر و مولا و کافر دی، و ښځو ته حق غواړي، او ښځه بې حیا ده، او دا چې کوم مانچسټر ته راغلی و، د تصویر بهار وایي دا خو ډېر فحاشي کړې ده، ډېره بې حیایي کړې ده، ډېر توبه مې دي، ډېر بې غیرته سړی و، یعنې دا نمونه یې پېښ کړو.
دغه خو بقاعده تکفیری سوچ نه و د سور انقلاب خلاف چې کوم سوچ جوړ شو دا بقاعده تکفیری سوچ وو او د دې سلیبس چې کوم دی دا د نبراسکا یونیورسيټي نه جوړ شو او دغه د پاره په پاکستان کې مدرسې جوړې شوې د پاکستان د مدرسو ته امریکای او سعودیا میچ ټو میچ یعنی برابر برابر چندې ورکړي پیسې ورکړي نو د دغه د پاره چې کم د مدرسې جوړ شوې په دې کې تکفیری سوچ د اوردونکو د پاره به صرف عرض وکم چې تکفیری سوچ دا مطلب وو چې دوی د ابن تیمیه سوچ یې بدلم کو او نور هغه هغه صورت مرچ مثالین پکې واچول نو دا وی چې که یو مسلمان زما او ستا کې دې سره متفق نه دی نو دا واجب القتل دی دا د کافر نام زیات واجب القتل دی دغه سوچ کله د دغه مدرسو ته د پاکستان د مدرسو ته راغلی د مدرسې کوم جوړېدلې د دغه شمیرم ډیره ضروری ده یعنی پاکستان کې د 1903 یا پورې ټول مدرسې په پاکستان کې د 400 نه دي خو چې افغان جهاد شروع کیږي په ولنې کال کې 400 نور جوړیږي نن 40 دي اوس دا کې دا تکفیری سوچو خو دلته د ټول افغان جهاد د پاکستان خفیه ادارو په لاس باندې او دلته خفیه ادارو په دې مدرسو کې یو بل چپټر ور اضافه کو چې وطن دوستی الله دشمنی ده یعنی د افغان وطن دوستی د الله دشمنی ده نو دغه یو بل پکې اضافه یو دویم شی دلته دا راغی چې دلته د وهابي او دیوبندي یو اتحادیه جوړه شو په دې کې دوی شیعه نه پرېښودو دوی بریلوي هم نه پرېښودو بریلوي مجبور شو چې هغه که څوک یې تلل نو هغه به دیوبندي ته شو یا به وهابي ته وهابي د دې نه مخکې پښتنو کې نه و زموږ په لره پښتنو کې خو بالکل په بر کې عبدالرسول سیاف دله دوی نوم هم بدل کړو د اولنې تکفیری سوچ لپاره چې افغانستان نه څوک تللی دی او وخت افغانستان نه پروفیسور باران الدین رواني دی نو دغه تکفیری بحث دا مکمل به خارج تپلې افراطیت دی د میر امان الله خان ولا خارج انجینیر هغه خارجي خلک هم پکې خو د هغې نور څه فتوا نور خطرناک دومره نو پکې بس جنګ به مسلمان راپاسه و دی په نور دا اوس کو ډیر خطرناک شي دي دا اوس کو دومره خطرناک دي چې بیرغ کافر شو د جینو تعلیم کافر شو بامیان هم کافران شو ستا تاریخ هم کافر شو ستا کلتور هم کافر شو نو دا د هغې نه ډیر خطرناک دي څنګه به کېږي دا څنګه چې ستاسو سوال وکړو په دې کې یو ماډل خو د اروپا دی چې پاکې پوهان راوپاسو جرأت یې وکړو چې ووایه رښتیا ووایه دا اوس چې موږ دواړه لګیا یو نو یو جرأت کوو چې رښتیا ووایو خو د اروپا چې څومره تورې ورځې وي په سلونو کالونه وي او ډېر لوی جبر روانو د مذهب په نامه هلته خو هغه خارج تپلی نه و هغه د دوی خپل په هغه کې خارجي لاس نه و په موجوده وخت کې خارجي لاس دی نو چې خارجي لاس هم دی نو دا بیا نورم خطرناک شي خو وایي چې د سیاست لارې نه بندېږي داسې ممکنه نه ده چې سیاست او سیاسي شعور ته بند کړی شي چې یو درې بند کې 100 درې کولاو شي چې یو لارې بند کې 1000 لارې کولاو شي چې د ځمکې د پاسه بند کې د ځمکې د لاندې لاړ شي او بیا د والکینو په شان راځي یو زلزله جوړوي دا اوس سوچ کم د دومره اټک صاحب دومره زیات شوی دی چې په دې باندې بر او لر افغان ټول پوه شوي دي چې دا څوک دي دا د افراطیت ولا خلک څوک دي دا د چا خلک دي په دې کې هیڅ کنفیوژن نشته دا کنفیوژن اروپا کې چې کله دوی باندې کلیسا حکومت کولو پاکې وو پاکې خدا مسله نه و دلته دا چې په دې کې پاکستان دی په دې کې امریکا ده دا بالکل هر څوک پیژني وایي نه وایي دا بېله خبره
نو چې کله خارج تپلې مذهبي افراطیت خلک خارجي ومني لکه څنګه چې منلې دي، نو بیا به روښانه ورځ ان شاء الله راځي. مایوسي خبره نه راته نه ښکاري ماته. ډاکټر صاحب باور وکړه چې ډېرې نوې خبرې مې زده کړې، خو یوه پوښتنه باید بیا هم وکړم چې تاسو په دې خبرو کې ویلې چې د دې تکفیري تعلیم دپاره او د دې د افغانستان کې د عمل کېدو دپاره تاسو د برهان الدین رباني نوم واغوستو چې دا اولنی کس و چې د افراطیت دغه که تاسې هغه زموږ د موږ په اصطلاح موش نمونه خروار که په دا ووایي چې دې تعلیم څنګه واغوستو او د چا نه واغوستو او څه یې واغوستل، او تاسو ته دا معلومات دی چې برهان الدین رباني او د دې سره ځینې نورې ډلې د ثور د انقلاب نه مخکې چې تاسو یاد کوو د افغانستان د دې 1950 انقلاب نه مخکې 3 کاله مخکې غالبا د پاکستان ته تللي وو. حتما تاسو په دې مورد معلومات لرئ. دا په 93 کې راغلی. پروفیسور برهان الدین رباني الازهر یونیورسيټي ته لېږلی و، د هغه طریقه دا وه. خو دلته یو بل سړی او بل تنظیم ډېر ضروري دی، هغه د ده نه زیات خطرناک. هغه ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي د ده والا چې کومه ډله وه، دا نیغ په نیغه د مودودي ډله وه. سره پوه شو؟ اوس پروفیسور برهان الدین رباني یا ثبت الله مجددي یا پیر ګیلاني یا عبدالرب رسول سیاف، دا چې څومره مو دا د ګلبدین حکمتیار په نسبت دومره زیات تاوانونه دوی نه وکړي لکه دا چې کړي دي. احمد شاه مسعود لکه اوس چې دا څومره مهدفي وژنه شوي دا ګلبدین حکمتیار ګروپ کړي دي. د افغانان په پېښور کې په یونیورسټو کې د پوهان د صحافیان د لیکوالان د چې یو یې وجل کړي د وجل. بیا د کابل مسټ برن، دا د اختر عبدالرحمن جمله وا او دا بریګیډیر یوسف په دواړو کتابونو کې ذکر کړی دی. اوس کابل مسټ برن ځان له بس چې موږ مذهبي کوو نو فلال په هغه باندې خبره نه کوو، خو د دلته چې کله ډاکټر نجیب بزي حکومت ختمیږي نو الته احمد شاه مسعود او رشید دوستم حکومت اخلي، نو دې په چارسیاب کې بیا چې په کابل باندې څه کوي، نو دا د تباهي حد دی. یو بل مثال و د دغه جنگ د جلال آباد. د جلال آباد په جنگ کې د کمانډر عبدالحق عجیبه سړی و چې دا د په هر ځای کې جنګېدلی دی ورسره چې دا تاسو خو افغانستان تباه کوئ. اوس د جلال آباد د جنگ دپاره یو خو دا ډېره غلطه ده چې دا بېنظیر بوټو کړې ده. د 1973 کې 93 کې چې احمد شاه مسعود ګلبدین حکمتیار برهان الدین رباني صاحب دا ټول پېښور ته راځي، 15,000 کسان دي په اف سی کې ټریننګ ورکوي. دا د سټریټیجیک ډیت پالیسي برخه وه او دا د سردار داود خلاف دوی بروچت تول، او دا غلطه ده چې په افغانستان کې ګوتې په وخت کې ووالې شوې چې کله سوشلیست انقلاب راغی، چې کله سردار داود راغلی دی نو دا ګوتې پکې والې شوې دي. دا سټریټیجیک ډیت پالیسي پارت 1 دی. خبره ستاسو دا وه چې زمانه ستاسو سوال ګډوډ شو، بخښنه غواړم. ما پوښتنه اگر چې تاسو جلال آباد جنگ هم یاد کو په دې هم لګه تاسو بیا وروسته رڼا واچوئ، خو زما پوښتنه دا وه چې تاسو ویلې چې استاد رباني برهان الدین رباني د تکفیري د دورې اولنې تحصیل دی واغسته، مالکه په دې باندې تاسو لږ زره نور ډیر فوکس وکړئ. نه هغه چونکې جامع الازهر ته لاړو نو هغه و تکفیري نو تکفیري تعلیم یې باقاعده حاصل کو، لکه هغه سړی چې لکه ما ولیکې چې ما سپیشلیسټ کا نو دې هغه سبق یې په ویلو. خو دغه چې کومه ګلبدین حکمتیار دا خو نیغ په نیغه د مولانا مودودي یعنی حزب اسلامي او جماعت اسلامي دا یو شی و. پاکستان جماعت اسلامي او هلته حزب اسلامي. حزب اسلامي د آی اس آی د ټول نه خوښ و، په ټول نه د افغان ټول جنګیالو نه دته زیاته برخه ورکوله. یعنی داسې وګڼه چې اوس سکډ میزایل چې کوم نو سټیو کال چې لیکي چې هغه ورغه احمد شاه مسعود ته چې سکډ میزایل لټو نو هغه ولیکل اته، هغه تاسو راته دي وې ښه نو چې د احمد شاه مسعود سره اته نو د ګلبدین حکمتیار سره 200 دومره فرق. دا نمونه په پیسو کې و، دا نمونه په وسله کې و، دا نمونه په
جایدادونه کوو لکه په پېښور کې دا چې څومره هسپتالونه وو، که د کویت ریکریټ سنټر وو، که افغان سرجیکل وو، دا ټول د حزب اسلامي وو. او دا چې کله دوی لاړل د جماعت اسلامي ته ورکړي. ډاکټر صاحب، یو پوښتنه مې مخکې ځان سره یاداشت کړې وه چې ما دپاره ډېره دلچسپه وه. هغه بیرته د دې افغانستان د موضوع نه لږ وړاندې کېږو، د دې سیمې نه البته. تاسې د لارنس خبره وکړه چې لارنس سعودیه ته لاړو، هلته د وهابیت فکر کوم تاسې همداسې ویل چې د وهابیت بنیه جوړه شوه او اساس یې جوړ شو. که په دې تاسې لږ نظر راکړئ. نه، هغې وجه نه شوه جوړه. وهابیت خو یا سلفي دا خو د ابن تیمیه د سوچ یو بل رنګ و، تسلسل خو بل رنګ. دلته دغه سوچ وو. ابن تیمیه خو په عراق کې وو، نو هغه چې کله د نو اجه دوی سنوم کم کم و چې پرې راغلی وو، عجب عجب شکلونه دي، وایي منګول منګول هغوی پرې راغلي وو. نو د په وخت کې دا عالم سړی وو. نو بهرحال د هغې په نتیجه کې دا وهابیت وو، یعنی دا سلفي سوچ وو. د دې مشر چې کوم و د عبدالوهاب، نو دوی اوس هم په دې خفه کېږي چې موږ ته وهابیت مه وایي، ځکه راته مه وایي چې موږ وهابیان نه یو. خو حقیقت دا دی چې کله لارنس راغی د دې خلکو سره په تماس کې شو، نو پرېکړه دا وشوله د دوی مشرانو سره، لکه سعود سره، نور مشران چې کوم د روسي مشران چې کوم مذهبي چې کوم مشران دوی سره چې میلاو شو، په دې باندې دوی پرېکړه وکړه چې بس د تاسو له سلطنت درکو، خو سلطنت عثماني ختمو. نو پاکي بیا د شاه سعود او د عبدالوهاب په خپلو کې ډیلو چې شاه سعود ورته ووی چې زه به بادشاه شم، یعنی سعود ورته ووی چې زه به شاه شم، چې اوس موږ شاه سعود او سعودیه ډېر په احترام یادو، ته به زما مذهبي مشر شي، زه به ستا د حکومت مشر شم. هغه ټیک شو، دا ډیلو شو. نو بیا په سعودي عرب کې چې کم قسم اسلام راوستي شو، دا د عبدالوهاب د سوچ ولا اسلام شو. نو دا نمونه دې ته وهابیت به ویل کېږي. خو په دې کې ما خپل په دې کې لیکلم کړي، ویډیوګانې مې هم کړي، او سکوت افغانستان نه پس 3 کیسټونه مې کړي، 3 ویډیو کړي. او چې کوم تجزیه زما په وخت کې وه تر اوسه پورې چې څومره وایم، ضد په خپل دغه چرته هم نه کوم چې ګینې ما چې څه ویلي بس ټیک دي نه. اوس هم ماته داسې ښکاري چې که چېرته بهرمش لر و بر افغان یو شعوري تحقیقي کردارونه لوبوي، نو دا به د تاریخ مجرمان دي. دویم په وطن کې په افغانستان کې راته ډېر امید نه ښکاري، ډېرې تورې خپسې دي، ډېرې لویې تیارې دي. په پاکستان کې د پی ټی ایم په شکل کې اواز شته دی، قومي جرګې په شکل کې اواز شته دی، سیاسي ډلو وجود شته دی. خو هغه نتیجه چې کم تاسو په سوال کې پرته ده، هغه دومره اسانه نه. نو اوس په دې کې چې څو پورې موږ په بهرمشت کې خلک پوهه نه کوو چې تاسو صرف زنده‌باد مرده‌باد مه کوئ، تاسو داسې کردار ولوبوئ لکه څنګه چې د اسرائیل د واپس اخیستو دپاره یهودي ډایسپورا کړی و، لکه څنګه چې د فرانس انقلاب دپاره هغه فرانسیسیان چې امریکا ته تللي وو هغوی زده کړه کړې وه هغوی کړې وه، لکه څنګه چې د انګریز خلاف په ټولو نه اول منظم چې کم انقلاب و هغه هم بهرمشتو کړی و، هغه غدر پارټي ورته وایي. دا نمونه په بل مثال به درکړمه، لکه څنګه چې نن انډیا په بهر ټوله نړۍ کې یو ډېر ښایسته خارجه پالیسي ځکه لري چې د بهرمشت هندوستاني دته هغه کنډیوسیو اټماسفیر ورکړي، هغه ماحول چاپېرچل ورته جوړ کړي چې د انډیا کومې غوښتنې وي هغه بیا بوش هم مني، بیا کارټر هم مني، بیا ټرمپ هم مني، بیا ریګن هم مني،
او بیا دا نمونه د برټانیې والا مني، ځکه چې بهرمشت انډیا والا هغه کردار ولوبوي. نو چې څو پورې بیا په دې کې فکري چې کوم دی د ټولو نه اهم ترین فکري دی، فکري توګه باندې بهرمشت دا پوره خبره کولی شي په ملک کې دننه په پاکستان یا افغانستان کې به دومره اسانه نه وي. هلته اوچتول دي، لاپته کول دي، وجل دي. دلته د هغې په نسبت انساني حقوق زیات دي. نو زما به دای خو دا بهرحال د ډېر اوږد ټاپک دی، په وړوکو لفظو کې نشو راغونډولی. ډاکټر صاحب تاسې د پی ټي ایم یاد وکړه او ما هم دا پوښتنه کوله، خو ما که دا بحث خلاص شي زه به بیا دا پوښتنه کوم. یعنې په رښتیا هم د پی ټي ایم چې کومې غونډې دي او کوم ولس په دې راټول دی او کوم ولس چې دې ته هیلې لري، او یعنې زه فکر کوم چې ما خپله په دې لنډه مطالعه او لنډ عمر کې په دغه رقم محبوبیت لکه کوم چې منظور پښتون لري چا کې نه دی لیدلی. او دا سادگی دا ولسیتوب او دا د ولس په غمونو پوی، نو خو په هر صورت د شاباسي وړ دي، خو بالاخره د دغه محبوبیت او د دغه ولسی قوت لرلو سره او د دې ټولو خبرو سره به نتیجه سوي، بالاخره به دی خو سپیخي یعنی ګټه بسي. نه ګټه خو به ډېرې وي. په دې کې یو شی داسې دی چې موږ کله پی ټي ایم یادوو نو باید چې موږ بلوچ هم یادو، چې کله پښتون یادوو بلوچ هم یادو. که موږ چېرته په پاکستان کې د حتمي خلاصون خبره کوو نو د بلوچ او د پښتون اتحاد ډېر ضروري دی. بیا د پښتون دا ذهن د بلوچ په شان واضح نه دی، دا هم دومره واضح کېدل پکار دي. دریم چې کوم اړخ دی دا دی چې دغه پاکستان چې نن یې موږ وینو دا ان شاء الله هغه نه دی چې کوم د نور محمد ترکی په دور کې و، چې کوم د ډاکټر نجیب په دور کې و، چې کوم د حامد کرزي په دور کې و، چې کوم د ډاکټر اشرف غني په دور کې و. دا اوس پاکستان په هر حواله اقتصادي طور باندې کنګال دی، دا ډیفالټ دی، دا نه پای د اقتصاد نه پي، د اندرونی چې کم د حکمران طبقه د نن چې کوم جګړې دي هغه یو حل نه راوځي. د په نړۍ کې ځان له شوی دي د چین او د امریکای دواړه کشتي خوند نور نشي اخیستي، دواړه سفر په یو ځای اوس نه نشي کولی، ځکه د چین او د امریکای کنفلیکټ چې کم دی دا د ویښ قومونه دي، ترقي یافته قومونه دي، یا داسې نشي کولی چې چین وایي چې بس ټیک ته دومره بد شي وکړه بس ته دی. امریکا هم داسې نشي کولی چې ما دومره وکړه بس اوس به ته شي، داسې نشي کېدی. دا قومونه دي. ګوره انټرنیشنل پالیټکس کې هیڅ رحم نشته، په دې کې هیڅ اخلاقیات نشته، په دې کې هیڅ مستقله دوستی دشمنی نشته، په دې کې صرف یو شی دی، کامي مفاد. نو هغوی کامي مفاد دا دی چې هغوی به یو به خپل کام مخکې بوځي بل به خپل کام بوځي، چې دا کله داسې کوي په دې کې واحد ملک چې د ټولو نه زیات به کړیږي یا پاکستان دی. ولې؟ په دې خطه کې په دې نړۍ کې واحد ملک دی چې د دواړو په خوخو باندې د روانو دواړو د خټه ډکوله. اوس به دې یا یو کشتۍ ته ځي یا بله کشتۍ ته ځي. نو اوس په دې پورې خوم ده چې یعنی چې بنیادی دشمن څنګه دی، دشمن قوي دی کمزور دی. زمونږ بدې تیرې شوي دي، موږ تاسو د پښتونولۍ خلک یو، موږ بدیم لرو، زما د نیکه ډېره اوږده بدي وه. نو بدیو کې کله کله داسې وشي چې د یو فریق ډېر کمزوري شي، دومره کمزوري شي لکه نننې لر او بر افغان د دې نه هم زیات کمزوري شي، د هغه نستي شي، د هغه خوار شي، زخمیان شي، ډېر کاروبار یې ختم شي، پټي نشي کرلی، ځمکې ته نشي تللی، ډېر کمزوري شي، تنګ راشي چې یار زما دا بل خو ډېر مضبوط دی، تر هغې پورې د بل د دښمن په کور کې په خپلو کې ډزې شروع شي. چې کله په خپلو کې ډزې شروع شي دا کمزوري فریق راپاسي چې بس نن مې ورځ ده، درس دې پورته کوم. نو درس پورته کول وخت راځي. ډاکټر صاحب د اخیری پوښتنې په توګه ځکه چې ستاسو ډیر وخت ما ونیو او ستاسو عبور منګه وته او ستاسو مطالعه
په چین او د چین په اقتصادي دغه باندې ده. او نن سبا چې موږ اورو چین د افغانستان طبیعي منابعو ته رانږدې کیږي او دلته قراردادونه لري، یا د ډاکټر صاحب غني په حکومت کې او یا وروستو، خو مقصد دا یو پلان لري. په دې ستاسو ډیره لنډه تبصره غواړم، بیا به سره خدای پاماني کوم. د موجوده افغانستان کې دوی په خپل ځان نه پوهېږي، نو دوی په لیتیم څه پوهېږي. دوی په کرومایټ او لیتیم په فرق څه پوهېږي. دوی د خارجه پالیسي باندې څه پوهېږي. ما ته په دې وخت کې بس صرف دومره به ووایم چې ما 2015 کې چاینه پاکستان اکنامک کاریډور کې دواړه کتابچې چې لیکلې وې، نو په وخت کې مې ذکر کړو چې واخان به د ټول نه لوی اهمیت لري. ما د واخان په وخت کې په لړ کې په وخت کې ډاکټر اشرف غني صاحب ته ختم لیکلی و. ورکړل شو که نه ورکړل شوی نشته پته، خو دغه منطقه یو ځل بیا د پراکسي وار د یو بل جنگ میدان جوړېدی شي. او یو د بل ورپسې نو یو پښتنه بل چې د لیک تاسو ډاکټر صاحب غنی ته د چا په لاس لګلو کې د شي چې سره تاکید دا ما ډېر ښه پېژنم، موږ ملاقاتونه شوي دي. اسانه خبره ده چا په لاس. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه، ډیر خوږ صحبت مو کو، او الله تعالی د تاسو توفیق درکړي چې په دغه سي مسایلو باندې د ځوان کول د روناندې په باره کې، د غې د پوهاوی په باره کې تاسو ډیر وخت ورکړي، او هغه ډیر څه زده کی چې ډیرو بدو مسایلو سره موږ مخې او ډیره په اسانه موږ کولای شو چې دین اوزو، او دغه هم دغه زمونږ اتحاد او یووالی ډیر اساس او بنیاد. ستاسو یو جهان مننه، تاسو دواړو یو جهان مننه، ستاسو د اورېدونکو یو مننه. خدای هم خوشاله ساتي.